د نهرشاهي ولسوالۍ د شادیانو کلی چې د مزار شریف ښار څخه 25 کیلومتره واټن لري د خرابو مواصلاتي لارو له امله موټرې په سختۍ سره تګ راتګ کوي. د دې سیمې بڼوال د لارو خرابوالي له امله سر ټکوي. وایي د لارو خرابوالي له امله حاصلات پر وخت بازار ته نه رسیږي او لویه برخه یې د همدې ستونزې له امله له منځه ځي. مشکلات ما راست که راه ما خراب است. 25 کیلومتر راه ما از شهر دور است. در اینجا موتر بسیار کم پیدا میشه. میوات ما وقتش در مارکت تعیین شده بردن نمیتونیم. آب ما خیلی ضایعات است. کمک به امروی مردم شود که آب اول اینی که سرچشمش پس کرده شود یک آب خوبتر و شفافتر یا زیادتر بیاید. دومی که یک جویای ما جایی که مثلا مشکلات داره سوراخ شده که زیر زمین میره او آبا پس دوباره ترمیم شود جایی که اصل و ثابت در باغ بیاید. غوزان، زردالو، الو او داسې نورې بیلابیلې میوې د دې ولسوالۍ مشهورې میوې دي. همدارنګه د نهرشاهي ولسوالۍ د کرنې مسؤلین وایي د سړو خونو نشتوالی او د لارو خرابوالی د بزګرانو عمده ستونزې دي چې حکومت ورته باید پوره پاملرنه وکړي. این مشکلاتشون است که راه است، سردخانه ندارن، امی حاصلاتشون که یا به دست میاره به طریقه مناسب پروسس کرده و بسته بندی کرده به بازار برده نمیتونن. راه خرابه. د یادونې وړ د نهرشاهي ولسوالۍ د بلخ ولایت یوه زراعتي ولسوالۍ ده چې نږدې 80 سلنه خلک په کرنه او مالدارۍ بوخت دي.